کابل ته د چین او روسیې پلاوي پټ سفر او د چین لخوا د افغانستان په اړه خپل 11 ماده‌ای سیاست اعلان کړی، نه داخلي چارو کې مداخله کوو نه هم نورو ته د مداخلې حق ورکوو. نور معلومات هم دلته راسره وګورئ او چینل هم سابسکرایب کړئ. یو شمېر سرچینې وایي چې تېره ورځ د چین او روسیې نظامي پلاوي کابل ته راغلي وو. سرچینه وایي همداراز په سټلایټ اخیستل شوي د پرون ورځې تازه عکسونه په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې یو روسي نظامي الوتکه ښایي چې پکې 8 نفري چینایي پلاوي له روسانو سره پټ په یو نا اعلان شوي سفر کابل ته راغلي وو. پرون چین هم د افغانستان په اړه یو مفصل اعلامیه خپره کړه او پکې په افغانستان کې ترهګري نړۍ ته ګواښ یاد کړی و. د چین بهرنی چارو وزارت د افغانستان مسلې په اړه خپل دریځ څرګند کړی دی. چین او افغانستان ګاونډي هیوادونه دي او د دواړو هیوادونو د خلکو دوستي لرغونی تاریخ لري. په اوسني وضعیت کې د افغانستان مسلې په اړه د چین دریځ دا دی: اول، چین د افغانستان خپلواکي، ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته پوره درناوی لري. د افغانانو د خوښۍ انتخاب، دیني، عقیدي او ملي دودونو ته احترام کوي. چین به هیڅکله د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه ونه کړي او نه به هم په دغه هیواد کې خپل شخصي ګټې او د نفوذ سیمه وپلټي. دوهم، چین د افغانستان ملاتړ کوي چې په سیاسي چارو کې نرمۍ، ثابتې او سالمې تګلارې غوره او پلي کړي. دریم، چین د افغانستان له سولې او بیارغونې څخه ملاتړ کوي. څلورم، چین د افغانستان ملاتړ کوي چې د ترهګرۍ پر وړاندې کلکه او اغیزمنه مبارزه وکړي. پنځم، چین په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د څو اړخیزې همکارۍ غوښتنه کوي. شپږم، چین په افغانستان کې له ترهګرۍ، بیلتون غوښتنې او افراطیت سره د مبارزې په پار د نړیوالو همکاریو غوښتنه کوي. اووم، چین له امریکا څخه بیا غوښتي چې د افغانستان د ناخوالو مسؤلیت باید پر غاړه واخلي. اتم، چین په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له لاسوهنې او نفوذ سره مخالفت کوي. نهم، چین به د افغانستان مسلې په اړه نړیوالې او سیمه ییزې همغږۍ پیاوړې کړي. لسم، همدا چې چین به د بشردوستۍ او کډوالو مسلو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. او 11 همدا چې چین د نشه یي توکو د مخنیوي په پار د افغانستان له هڅو ملاتړ کوي.